إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ګرانو ورونو خويندو کشرانو مشرانو معززو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بیا هم دلوی الله سبحانه وتعالى شکر او ثنا په ژبه راوړم چې د ایمانی مجلسونو په خبرونه کې ستاسو په وړاندې قرار لرم. درې څلور ورځې تر مخه خور سیمین په خپله برنامه کې په خپله خبرونه کې مونږ دعوت کړي وو. الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي. او په هغې برنامه او خپرونه کې مونږ د جادو په اړوند مختصرا یو څو خبرې وکړې. د بعضې خویندو او ورونو د تقاضا په بنسټ او په اړه غواړم نن په دغې موضوع باندې تفصیلي بحث وکړم تر څو په راتلونکي کې خویندې او ورونه او مسلمانان دې ته متوجه اوسي. ګرانو ورونو محترمو خویندو، ایمان دا یو ډېر لوی نعمت دی. الله جل عظمته په دنیا کې ډېر مخلوقات پیدا کړي. په هغو کې موږ او تاسو انسانان، بیا په انسانانو کې مختلف قومونه او ژبې او مختلفو مذاهب او ادیانو والا پیدا کړي. الحمدلله موږ او تاسو یې پکې مسلمانان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ګرځولي یو. د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې مختلفې ډلې دي، مختلفې نظریې دي، مختلف عقاید دي. الله کریم سبحانه وتعالى موږ او تاسو ته ښایسته عقیده چې هغه د قرآن او د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم عقیده ده، دا موږ ته رابخلې. بهترینه لاره د کومې عقیدې په اړوند چې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ترکت فیکم امرین، زه ځم اما په تاسو کې دوه مسائل په میراث پرېږدم. زه به ځم خو دوه شیه به په تاسو کې میراث وي، په تاسو کې به پاتې وي.
هیڅکله به تاسو له لارې نه بې لارې نه شئ، لاره به ورکه نه کوي تر څو مو چې په دې دوو اصلو باندې منګولې خښې کړي نه وي. نو ګمراهي نشته تر هغې پورې چې تاسو په دې منګولې خښې کړي دي، نو نه به ګمراه کېږئ، نه به بې لارې کېږئ. هغه څه دي؟ یو د الله کتاب او دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښایسته احادیث دي. ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما. زه ځم خو په تاسو کې دوه شیه پرېږدم او ابدا به بې لارې نه شئ تر څو مو چې په دې منګولې خښې کړي دي. هغه څه دي؟ یو د الله کتاب دی، قرآن، او بل سنت. نو الله کریم موږ او تاسو د قرآن او د سنت د عقیدې والا جوړ کړي یو، قرآن او سنت منونکي جوړ کړي یو. اوس دغه نعمت لپاره او د دغه عظیم دولت لپاره او د دغه عظیم هستی لپاره دشمنان دي هرې خواته، هر طرف نه به دشمنان وي. خوب نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان مثال د غنم له دانې سره ورکوي. دا ایمان داسې دی لکه د غنم دانه. نو چې کله یو بزګر یو دهقان یوه کوي، قلبه کوي او په خپله ځمکه کې تخم اچوي، غنم دانه، نو په اول ځل مخکې تر دې چې هلته غنم وکري څومره زحمت وباسي، ځمکه کې استعداد پیدا کړي، ځمکه ورته قلبه کړي، ځمکه کې غټې لوټې ماتې کړي، مالی کړي، هواری کړي، تخم پکې وشیندي. بیا دا تخم د ځمکې په سر نه پرېږدي بلکې هغې باندې بیا ماله وګرځي چې هغه لاندې شي. نو چې کله یې وکرله، دا ځمکه یې وکرله، تخم یې پکې وشینده، نو بیا یې پیرداري کوي. پیرداري کوي چې دا زما غنم د هوا مرغان او په ځمکه کې چرګان، دا لاندې چرګان دا ونه خوري. همیشه اوازونه کوي، ګرځي را ګرځي، پیرداري کوي، وقتا فوقتا اوبه ورکوي. چې کله را وټوکېدل دا غنم شنه شو، نو بیا څه کوي؟ بیا یې هم ساتنه کوي د حیواناتو نه. چېرته پې باندې غوا، غوی، پسه، وزه، نور چرګان داسې را نشي چې هغه له منځه ویسي، نو له هغو نه یې ساتنه کوي. بیا چې کله فصل راپوخ شي، نو دلته یې له مرغیو له دونه بیا ساتنه کوي، له دشمن نه یې ساتنه کوي، له غلو نه یې ساتنه کوي چې غل پې باندې را نشي، دشمن یې تالا نه کي. دې سره سره چې کله یې لو که، نو لو ته بیا متوجه چې صحیح لو شي، په وخت باندې لو شي، باران یې ونه وي او درمن په ښه وخت باندې واخلي. او همداراز کله چې ورځي ژرندې ته، نو په ژرندې کې ډېر حفاظت کوي. مبادا چې ژرنده ګړی زما دا مال او زما دا غنم پټ نه کي، په ځای خراب غنم را نه کي. ښه وړه شي، نو چې کور ته راوړه، نو بیا په تنور کې زنانه چې کله ډوډۍ پخوي، نو تنور نه ډېر سور ساتي نه ډېر یخ. وایي که ډېر سور شي نو ډوډۍ ونه سوځي، که ډېر سوړ شي نو چې ډوډۍ ونه څڅېږي، بلکې مقتضى الحال تنور ورته وساتي. دا دومره تکالیف او هغې نه وروسته بیا ډوډۍ پخه او دی وخوري. نو د ایمان مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې دانې غنمو سره ورکړی. څومره محنت کوي په دې غنم دانې باندې چې دا ضایع نه شي. دغه راز په ایمان باندې به محنت کوي، دغه راز به د ایمان د ساتنې لپاره محنت کوي. دا ایمان به ساتي. دا به څنګه ساتل کېږي؟ دا به په څه ترتیب ساتل کېږي؟ دې لپاره عبادات دي، دې لپاره د الله خبره منل ده، دې لپاره د رسول الله په احادیثو باندې عمل کول دي. حدیثو ته به لاره نه جوړی چې زما په نظر، به خیال ما، به نظر ما، این حدیث خو این معنا را نداره، مطلب رسول الله این نبود، د رسول الله مطلب خدا نو، دا حدیث خو دا معنا نه لري. تعویل به پکې نه کوي. کله چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث درته را ورسېده، بس
اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى رأس والعين پسر سترګو مې بیا دا خبره وای قبوله ده. نو د ایمان ډیر دشمنان دي او د ایمان لپاره نواقص او ماتونکي اعمال دي چې ایمان له منځه وړي. له هغې جملې نه یوه مسئله ده د جادو. جادو دی چې هغه هم ایمان له منځه وړي، انسان د اسلام او د دین له دایرې نه وباسي، کفر ته یې ورننه باسي. مخکې تر دې چې دې موضوعاتو ته ورشم، اوله خبره په یاد وساتئ ورونو. ګورئ، جادو اثر لري، جادو اثر کوي، اما بالذات مؤثر نه دی، بلکې وما هم بضارین به من احد. ګورئ قرآن کې الله فرمایي وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. د الله جل تزمته په اذن باندې چې الله وغواړي نو بیا به کېږي، اثر به کوي، مؤثر دی، اثر لري، اما وروسته د الله د اذن نه. انکار له دې نه انکار د قرآن او انکار د احادیث نبویونه دی. دا مسائل ځکه واقعه د موسی او د هارون علیهما السلام په قرآن کې ذکر کیږي. کله چې د فرعون مقابلې ته ورغلل، فرعون په مقابله کې ودرېدل، نو هغه ورته جادوګران را وغوښتل. کله چې جادوګر را وغوښتل نو جادوګر وایي چې موسی ګورې ادب یې وکړه او د دغې ادب له وجې نه الله هغه جادوګرو ته هدایت وکړه، هغه جادوګر یې په سمه لار روان کړل. وایي چې موسی ته مخکې خپله امسا غورځئ او که موږ خپله جادو وغورځو. نو موسی علیه السلام ورته ویلې وغورځوئ څه چې در سره وي. نو چې کله دا وغورځول جادو یې وکړه ډېره لویه. الله جل تزمته په قرآن کې هغې ته ویلی دي چې وجاءوا بسحر عظیم، سوره الاعراف آیت نمبر 116. آیت نمبر 116 سوره الاعراف کې وایي چې کله چې دوی خپل رسیګانې خپل امساګانې ځمکې ته وغورځولې، نو هغه ټولې په حرکت شوې، خوځېږي را خوځېږي، حرکت کوي. واسترهبوهم، موسی علیه السلام یې ویراو او ډېر لوی سحر یې کړی و. الله جل تزمته موسی علیه السلام ته ویلې موسی وغورځوه امسا دې، وغورځو امسا. کله چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله، څه چې وکنه و ټولې راکاږل او ختم کړه. جادوګر پوه شو چې دا جادو نه دی، دا د پیغمبر عمل دی، دا یو پیغمبر دی، هر څوک دا نشي رد کولی. وغورځو امسا. کله چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله، څه چې وکنه و ټولې راکاږل او ختم کړه. جادوګر پوه شو چې دا جادو نه دی، دا د پیغمبر عمل دی، دا یو پیغمبر دی، هر څوک دا نشي رد کولی. نو بس یې وویلې انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر وابقا. منګه په خپل رب ایمان راوړی. بل ځای کې وایي چې منګه په رب د موسی او د هارون باندې ایمان راوړی، من په دو باندې ایمان راوړی. بس دلته و چې دوی ایمان راوړ، بس فرعون اعتراض وکړ. یو درې اعتراضات یې پې باندې کړي په دې جادوګرو. اعتراض یې وکړ چې اول خدا دی چې بې اجازې دې ایمان راوړ، ولې دې اجازه وانخیسته؟ دا بې اجازې ایمان دې ولې راوړ؟ اوس په ایمان کې له چا نه اجازه اخیستل شته چې زه مؤمن کېږم؟ اجازه ده او که نه؟ مشوره پکې شته او که نه؟ بعض خلق، بعض جهال او بعض ناپوه خلق هغه په شرعي امر کې چې د هغې لپاره حکم په قرآن او سنت نبوي کې شته، بیا وایي چې مشوره به پرې وکړو که نه؟
هلکه قرآن کې خبره ذکر شوې ده، ستا مشورې ته څه ضرورت دی؟ بس بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے، مشرانو ویلی دي، بزرگوں نے فرمایا ہے. ورته ستا بزرگ دی رسول الله مقابله کولی شي؟ ستا بزرگ دی قرآن مقابله کولی شي؟ نشي کولی. نو چې کله خبره په کتاب الله او سنت رسول الله کې وا حکم موجود دی، نو بیا اجازې ته هم ضرورت نشته. اوس د مانځه وخت راغی او یو سړی چاته وایي هلکه اجازه ده چې دا لمونځ وکړم؟ نه، اجازه شوې، حکم شوی چې مونځ به کوې. روژه راغله، هلکه اجازه ده چې روژه ونیسم. نو فرعون، دا فرعوني صفته خلک دي چې وایي ما نه به اجازه اخلي او بیا به دا کار کوې. نو فرعون اوله مسله دا وکړه چې زما د اجازت نه بغیر هم څنګه ایمان راوړ. دا اوله موضوع. دویمه خبره دا ده چې زه پوهېږم چې تاسو په دې ملک کې فساد راولئ، مفسدین استئ. دا قانون دی، اکثرا تاسو به متوجه شوي مفسد سړی به ځان ته مصلح وایي او دا مفسدین به بیا مصلحینو ته شریر خلک وایي، دا وایي شریان دي. په یو زمان کې که ستاسو خیالي په دې افغانستان کې به مسلمانانو ته ویلې اشرار، دا چپیانو به مسلمانانو ته اشرار ویلې. او قرآن کریم کې راځي کله چې د جهنم ته دغه چپیان او دا کمونستان او دا بيدین او دا د الله دشمنان چې کوم بې ایمانه له دنیا نه لاړ شي، دا چې وروغورځېږي نو وایي به هلته به وایي چې ماله نه څه شوي دي موږ له چې موږ نه وي، نو هغه خلک چې موږ به په دنیا کې ورته اشرار ویل خو نشته دي یو، الله به هغه ټول بولي جنت ته. الله دې موږ او تاسو په اشرارو کې نه حسابوي، الله دې موږ په ابرارو کې حساب کړي. نو فرعون علیه اللعنه دویم اعتراض دا وکړه چې دا فساد جوړی دلته نن هم خلک دي که نه تروریستان دي، فنټیک مسلم دي. ته چې قرآن بیان کوي بس هله تروریست دی، ته چې احادیث نبوي بیان کوي هله تروریست دی. دا د بل ډول ته ګډېږي، دا د بل په خبرو مست دي او دا هغه زناور دي چې عقل نه لري. لهم قلوب لا يفقهون بها، زړه لري فقاهت پکې نشته، سترګې لري حق پې نه ویني، غوږ لري حق پې نه اوري. او دا وایي چې اولئک کالانعام بل هم اضل، دا زناور بلکې له زناور هم بدتر دي. الله پې فتوا ورکړې اولئک هم شر البریه، د ځمکې په سر چې څومره خوځېدونکي دي دا په دې ټولو کې شري خلک دي. ان شر الدواب، بدترین د خوځېدونکو د ځمکې په سر څوک دي؟ الصم بکم الذین لا یعقلون، هغه چې هم ګونګی دی، د حق خبره یې له خولې نه وځي، کوڼ دی، د حق خبره نه اوري، عقل نه کار نه اخلي چې دا زه په کومه روان یم، مسلمان سره لاړ شم او که کفارو سره په هر صورت باندې. نو موسی دا خبره درېیمه یې وویله چې دا موسی خو ستاسو مشر دی، دا خو غټ ساحر دا و، تاسو خو ما غولوئ. دا خبرې وکړې. درحالې چې سحر کار د یهودو دی، سحر د مسلمان کار نه دی. نو فرعون نسبت کوي موسی ته د ساحر. خدا په یاد وساتئ په هر ځای کې حق پرستو باندې داسې اتهامونه او داسې تهمتونه لګیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم خلکو ویلي وي دا ساحر دی، دا جادوګر دی. ولې به رسول الله ته ساحر ویلي؟ وایي ده د پلار او د زوی او د قوم ترمنځه جدایي راوستله. زمونږ خو یو بوتانو او هغه بوتانو ته مونږ عبادت کو، دا راغی پکې بل الهي را پیدا که. نو دا د یهودو کار دی، دا د بېدینې خلکو کار دی چې حق پرستو ته به غلط نسبت کوي. نو فرعوني صفت والا به دا وایي چې دا غلط دي. قرآن وایي چې فرعون په موسی باندې اتهام ولګاو او هغه جادوګرانو ته وایي کوم چې مخکې یو ګنټه یا یو ساعت مخکې هغه له فرعون سره و د موسی په مقابله کې و، نو په هغه وخت کې دا د دانډیوالانو، لیکن وروسته بیا د ده په ضد شو. خو په هر صورت باندې فتوا یې ولګوله
نن مفتیان ډېر دي، ډېرې زر زر فتواوې لګوي، په هېڅ به هم نه پوهېږي، خو مفتي دی. نو په دې اساس باندې ورونو راځم بیرته مطلب ته چې سحر دا د یهودو کار دی، مسلمان ساحر نشي جوړېدی. او همداراز په سحر کې څه دي؟ په سحر کې به استمداد د غیر الله نه وي، د الله نه سوا شیطانانو سره رابطه ده. قرآن کریم به په رفع معذرت او د حیض په وینو باندې لیکي. په جنابت کې به لمونځ کوي، قرآن به سرچپه، خصوصا سورة الفاتحه له ولضالین نه لنون نه به شروع کوي، داسې به بره رواني. په دې ترتیب باندې سرچپه به یې وایي. قرآن کریم به خپلو بوټانو سره بیت الخلا کې هلته به یې تړي، هلته به یې وړي. نو دغه کارونه چې وکړل نو شیطانان به له ده سره یو ځای شي. ډېر ځلې داسې شي چې سجدو ته پکې سجدې به کوي، پکې ستورو ته، لمر ته، شیطان ته. نو چې له اسلام نه سړی ښه خلاص کي، له ایمان نه خلاص کي، ایمان ته لاړ شي، نو بیا به شي دا سړی ساحر او جادوګر. نو چې تر څو پورې یو انسان کفر ونه کي، تر هغې پورې دی جادوګر نشي جوړېدلی. تر څو چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم احکامات تر خپو لاندې نه کي، دا سړی، دغه انسان، دغه شخص جادوګر نشي جوړېدلی. یو کتاب دی، کتاب السحرة والکهنه، ساحرانو او کاهنانو، نجومیانو او د فالبینانو کتاب. په دې کې چې څومره الفاظ وګورئ، ټول شرکي، کفري او د اسلام نه خلاف مسائل پکې ذکر شوي دي. نو زما ورونو د سحر سره انسان د اسلام له دایرې نه وځي. ساحر ته ورتګ سره انسان ایمان له لاسه ورکوي. په جادو کولو باندې انسان کوونکی او څوک چې کوي دا دواړه یو برابر دي. او نجات په ایمان سره دی، ځکه له دې سره ایمان له لاسه ورکوي. الذین آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الذین آمنوا، هغه کسانو چې ایمان راوړی، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ګډوډ کړی نه دی له خپل ایمان سره ظلم، شرک نه دی کړی، کفر نه دی کړی او د کفر کار نه دی کړی. الله وی اولئک لهم الامن، دوی لپاره امن دی، له هر لحاظه به دوی په امن کې وي. او دا هدایت موندونکي دي، دوی په هدایت باندې دي. نو په دې اساس زما ورونو، کم سړی چې قرآن او سنت پریدي، کم سړی چې دین پریدي، نو شیطان دی له یوې لارې نه، له بلې لارې نه، له بلې لارې نه، او په مختلفو طرقو او په مختلفو مسایلو باندې د اسلام نه لرې کي، له دین نه لرې کي، او قیمتي نعمت چې ایمان دی هغه له لاسه ورکي او خلاص شي له ایمان نه. او دا اشتباهات او دغه مسایل په هر چا باندې دي. اول ورځې ما دې ته سرسري اشارات وکړل. یو سړی کاروبار کوي، کاروبار یې سم نه دی. یو سړی دکان کې ناست دی، دکان کې سم کاروبار مخکې نه ځي. یو سړی تجارت کوي، په تجارت کې تاوان کوي. یوه ښځه ده چې په کور کې میړه ورسره مشکلات او په تکلیف کې ده، یا دا له میړه سره په تکلیف کې ده. بس ذهن لاړ شي، ولا په ما باندې چا جادو کړي. څه وکړو؟ سړی منډې وایي تعویزګر ته، تعویز راوړي، پاسې په دکان کې ځوړند کړي. اصحاب کاف نومونه ولیکه، چاته معلوم دي دا څوک یې لیکي، سپي نوم یې قطمیر او نه پوهېږم پلانی او پلانی، عجیب و غریب نومونه یې لیکلي. بعضې خلک وګوري د اسب سم راواخلي، ناله دی د اس، هغه هلته ځوړند کړي، یو میخ ور وټکوي. بعضې خلک تورې ټوټې ځوړندې کړي، وای دا ردی جادو دی. بعضې زنانه دي وای چې میړه له ما سره مینه نه لري، محبت نه لري، اوس به څه کوم؟ ملا ته ورشه،
مولا ته چې ورشي نو مولا صاحب الله دې معاف کړي، الله دې دغسې خلکو ته هدایت وکړي او الله دې زموږ هغې خویندو ته هدایت وکړي چې دغسې لیونو او زناورو او بېدینه کسانو ته ورنشي. نو چې هلته ورشي ملا یې په بدن هم لاس وی، هغه تعویزګر یې په بدن هم لاس وی، ملا په نوم دی، غټه ږیرې لري، چا په ځان باندې ټک پتری بابا نوم ایښی، څوک وګورې ځان ته دافع البلا وی، حل تمام مشکلات، ماهر تعویزات، فلان و فلان. یو پیرو په پاکستان کې او تعویزګر هم دی، نو په زنا باندې ګیر کړ نو سنټرل جیل هغه مرکزي جیل ته یې راوستی و د پاکستان. دا پیر، دا پیل دی، پیل، پیلان دي، پیران نه دي، دا ټول وران دي، دین یې وران که. امام مالک رحمت الله تعالی علیه وی فاسد نه که دا دین مگر چا؟ احبار، علماء سو، رهبان یعنی پیران، دی خلکو دا دین وران که، دا پادشاهانو دا دین وران که، ملوکو وران که. دا خلک دي چې دا دین وران که او خلک په غلطو باندې مخ کړي دي. نن خو ډېره ښه په افغانستان کې معمولي خبره شي بس دا مهر لګېدلی دی، هله وایي پرېږده، طالب دی، القاعده دی. لکه پروردګار دې تاسو ته هدایت وکړي. دا څه خبره ده چې قرآن خبره دې وکړه دلته هم دا مسایل درپسې وي، حدیث خبره دې وکړله دلته هم دا مسایل درپسې وي، یا دې یو حزب او یو ډلې پورې تړي. یا وروره موږ د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره درته کوو، موږ قرآن بیانو حدیث، موږ هیڅ شي ته دعوت نه ورکوو سوا د قرآن او حدیث نه. صفا ښایسته خوراک مخکې درته ږدو نو چې ته یې نه خورې ته به مریض یې. نو په هر صورت باندې دغه خویندې چې هلته ورشي نو یې څه غواړې؟ ولا میړه مې را سره مینه نه لري، محبت نه لري، بس ما سره یې زړه نه لګېږي. ورته تا سره به څنګه زړه ولګېږي چې ته په کور کې داسې سپېره او په عجیبو کالیو کې ګرځې، خو چې باندې وځې 25 رقمه آرایش کې سره به څنګه زړه ولګېږي چې ته په کور کې داسې سپېره او په عجیبو کالیو کې ګرځې، خو چې باندې وځې 25 رقمه آرایش کې څنګه به د هغه زړه له تا سره ولګېږي؟ په کور کې لکه مړی او چې باندې ځې لکه ملایکه عظیم. نو څنګه به تا سره زړه لګېږي؟ ځه ای مسلمانو خویندو، په خپل کور کې خپل خاوند لپاره ټول مسایل او خپل وسایل استعمال کوي. ما سره وی مینه نه لري، ښه کې تعویز راته وکړه. کوم سړی چې داسې تعویز کوي هغه له ایمان نه خلاص دی. میړه د ښځې تابع کول دا حرامه ده. سیدنا ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه وی له نکاح نه مراد دا نه دی چې یو جسم دې په بل باندې حکومت وکړي، بلکې د یوه کمي دې په بل باندې پوره شي. څومره کم بوتات منده او تاسو نارینه څومره کم بوت لري، نو دا په ښځو پوره کېږي. ښځې څومره کم بوتات لري، دا په نارینهو پوره کېږي. دا خو کورنی ژوند دی، دا به په څه ترتیب مخکې وړې؟ نو وایي ما ته تعویز دې محبت وکړه. صیانة الانسان من الجن والشیطان، عبدالسلام بالی یو ډېر ښه کتاب لیکلی او په دې کتاب کې وایي کومه ښځه، کومه مسلمانه بیبي چې غواړي میړه ورسره مینه ولري، د میړه په زړه کې کور ځان ته جوړ کړي، نو د هغې لپاره څه کول پکار دي؟ خویندو دا خبره په ډېر غور سره واورئ. څه کول پکار دي؟ د الله اطاعت دې وکړي، نو الله به د دې محبت او مینه د خاوند په زړه کې واچوي. د الله اطاعت دې وکړي، دا ښځه په کور کې دی د میوزیک په ځای باندې قرآن واوري، د میوزیک د زمزمو په ځای باندې د الله جل تزمته احادیث واوري، د ګډو وډو خبرو په ځای او ګډو وډو مسایلو په ځای او غیبتونو په ځای باندې دی نور مسایل واوري، هغه دینی کوم چې د دې دنیا او آخرت پې سمیږي.
څه به وکړي دغه میوزیک دی واور بعضې خلک وایي موسیقي غذای روح است مخکې ورځ مې یو چا وویلې ورته تا ته د دا روح مبارکي دغسې روح خو موږ نه غواړو ویسألونک عن الروح قرآن کې الله فرمایي سورة الاسراء کې پوښتنه کوي تا نه دا خلک د روح په باره کې چې دا روح څه دی قل الروح من امر ربي ته ورته ووایه چې دا روح د الله امر دی نو د الله امر دا سندرو او میوزیک ته ضرورت لري قرآن ولولئ قرآن ای زما ورونو خویندو څو پورې به داسې وړاندې کاڼه په دې دنیا کې ګرځو قرآن ولولئ احادیث په پښتو په دري او په نورو ژبو چاپ شوي هغه ولولئ بیا به په دې ګډو وډو نه سر کېږئ بیا به دا جادوګر او کوډګر ستاسو مال او عزت او دولت نه لوټ کوي لوټمار روان دی نو بس آل سړی لګیا دی ناوې چې کور ته راشي خواښې ورسره په لانجه خواښې له دې سره په لانجه بس د مږې او د پیشو معامله ده دا دلته منډې و هغه هلته منډې نو بس وایي پروردګار دې داسې داسې کي زما په زوی تعویض کړی دا زوی له ما نه جدا که که د جلۍ وضع خرابه وي دا وایي دا خواښې ډېره عجیب و غریبه ده په کم کور کې چې قرآن او سنت عملي کېږي هلته دا مشکل نه وي هلته نه د جادو مسله شته او نه د غلطو خرافاتو خبرې بس چې کومه ښځه غواړي چې مینه او محبت د خاوند ورسره اکسټرا شي هغوی که نه اکسټرا لو if you want so بل چې که غواړې نو څه وکړه come to Quran and حدیث قرآن او حدیث ته راشه follow Quran and حدیث it's the best way دا بهترینه لاره ده دا تعقیب کو دا فالو کو په هر صورت باندې یوه خور وه مسلمانه دیني مدرسې ته تله ویل په ما څه شوي دي حافظه مې خرابه ده په ما چا تعویض کړی بس زه به تعویضګر ته ورشم ډېرو نورو جنکو ورته ویلي چې مزه هغې ته دا واهمه ولیدلې وه نو په وهم کې دا وشو چې کله کوډګر ته ورغله نو کوډګر پې باندې لاسم وواو او په غاړه داسې ورته خلاصه کړه په هغې کې پوکي پوکي ورته کول او په یوټوب کې به هغه یو جادوگر تاسو لیدلی چې هغه لگیا دی هر که از ما کند و نمیفهمم چطور بلا کند و ایره بیگی و باز ای شوست است و ای دودیس و ای فلان است انا لله و انا الیه راجعون موږ تاسو ځان ته وایي چې په یویشتمې پیړۍ کې اوسېږو او ساینس او ټکنالوژي کې ډېر سخت ماهر یو همدغه ساینس او ټکنالوژي والا چې ګوري ټولو نه مخکې اول جادوګر ته ناست دي فاطمه بیبي دومره به سفرونه کوي دا به کوي غیبي ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم له الله سره دی چې کله به واقع کېږي وینزل الغیث باران دا به کله وریږي او په څومره اندازه او په کم مقدار او په کومه ځمکه او په چا ټول ابعاد او ټول مسایل الله ته معلوم دي ويعلم ما في الارحام الله پوهېږي چې د میندو په خېټو کې څه دي په رحم کې دا چې نن خو په الټراساونډ باندې په دې معلوموي لیکن صرف هغه کله معلوم شي کله نه شي ماشوم چې ځان راغونج کړي نه شي لیدلی لیکن ټول ابعاد یې نه پوهېږي چې دا ماشوم نیکبخت دی بدبخت عمر به یې څومره وي رزق به یې څومره وي او دا به کافر وي مسلمان به وي قد به یې څومره وي تور به وي سپین به یې څنګه به وي نه دا خو دومره وایي چې نر دی او که ښځه او بله دا ده چې علم غیب هسې یو اشاره کوم بیا په دې باندې انشاءالله خبره کوو چې علم غیب دا خاصه د الله ده علم غیب هغې علم ته وایي چې هغې لپاره هیڅ سبب نه وي نو دا چې په یو سبب باندې معلومه دې ته علم غیب نه وایي دا خو ته هغه اعلی اچې نو که رښتیا دا ساینسدانان پوهېږي نو بغیر د دې نه چې داسې وګوري ښځې خېټې ته نو پوه دي شي چې دا زوی دی که لور په هر صورت باندې ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نه پوهېږي یو انسان چې سبا به څه کوي دا څلور خبرې دي په دې آیت کې وما تدري نفس بأي ارض تموت نه پوهېږي یو سړی چې دا به د ځمکې په کومه حصه کې مړ کېږي
اوس چې جادوګر ته ورشي داسې یو ټیټ قد والا ده او داسې برابرې نه ډېرې غټې سترګې دي نه ډېرې وړې دي نو په هغې کورنۍ کې خو یو دانه داسې پیدا کېږي چې قد هم داسې درمیانۍ غټ هم نه وي وړې هم نه وي او بس ډېره پنډ هم نه وي او ډېره ډنګر هم نه وي او بس تعویز یې کړی دی او پلانه یې کړی او دا یې کړي دي ښه او ته به داسې وکړې چې 2-3 ورځې وروسته به راشي زه به تعویز راوباسم نو تعویز لپاره یې بره تیار سړی کېنولی او بس چې دا راشي له بره نه ټک شي تعویز راوغورځوي روزانې یا بل څه او بس چې تعویز یې راوویسته دغه دی اوه ودې تعویز یې راوویسته په تعویز کې څه شیان لیکلي جادو یې راوویستله دا ټول خرافات دي ورونو او که چېرته دې سړي د سره دومره علم وي چې دا داسې مسایل معلوموي نو خپل غم دې وکړي که نه تا ته له هغه ځای نه تعویز راوړي خو بانک نه دې پیسې میسې راوباسي نو غم څه دی بانک نه دې پیسې راوباسي هغه نشي راویستی هسې یو ټوکه به تاسو ته وکړم زه په لغمان کې هملته اوسېدم نو په دې لغمان کې زمونږ مدرسه وه اسلامي مدرسه وه په جامع مسجد کې یو ورځې پروت یم کور کې چې یو ملنګ راغی او بس شروع یې وکړله پسې راووتم ملک خوله نه بندې خوله بنده که دا مداحي دې بنده که مداحي بنده که پیر بابا به دې داسې کې مالې پیر بابا چې څه کولی شوې نو ته یې نوسی ځان بولې او وایه چې زه یې نوسی یم ته به داسې کوڅو نه منع کړی وې چې کوڅه په کوڅه ګرځې خوار و زار در په دره خیراتونه غواړي چې پیر بابا ورکړه کولی شوې او پیر بابا داسې کارونه کولی نو تا ته به یې کړي وی که نه ورک شه مالې سپېره ته راغلی او ته دا خبرې کوې چې پیر بابا به دې داسې پیر بابا چې څه کولی شوی نو اول به یې ته په کور کېنولی وی او ستا خېټه به یې مړه کړې وی نو دا جادوګر چې داسې جادو را ایستلی شي او داسې مسایل وي او داسې علم غیب لري نو خو بس بیا دې دا خزانې راوباسي ضرورت څه دی چې دا خالي تعویز لیکي او 1000-2000 روپۍ اخلي سړي نه د دې ته ضرورت څه دی په هر صورت باندې زما خویندو ورونو دا مسایل دا موضوعات شته دي په امت کې نو اوس راځمه علاج ته جادو خو شته علاج به څه څه به کوې کله چې په تا باندې جادو وشوه ته به کوې څه نو بله ورځ مې سرسري دا خبرې یاد کړې وې لومړۍ خبره اوله خبره هغه دا ده چې صبر کوئ یوه واستعینوا بالصبر والصلاة الله نه مدد وغواړه په ټولو مصیبتونو مریضیانو کې په تکالیفو کې په څه سره بالصبر والصلاة په صبر او په مانځه صبر وکړه او صبر سره مونځ کوه دا یوه خبره صبر دې وکړه جزه فزه مه کوه الله ته تایب شه او مانځه سره دعاګانې کوه یا الله دا مرض تا راوستی ته دا لرې کې ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه الصلاة والسلام اولو العزم نبی هغه وایي چې اذا مرضت فهو یشفین چې مریض شم شفا څوک راکوي هغه الله راکوي ایوب علیه السلام مریض دی الله ته آواز کوي و ایوب اذ نادا ربه سورة الانبیاء کې واقع راځي 18مه سپاره کې و ایوب اذ نادا ربه یاد کا بنده زما ایوب کله چې آواز وکړ خپل رب ته څه ویلې ربي يعني أني مسني الضر إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا الله ما تمريزي را رسيد لنا أو تبخون كاميرماني تغو صحت راكي فاستجبنا له الله وي ما خبر قبول کړه نو ندنه خو مخکې ډېر انبیا تیر شوي وو اواز به کړی چې پلانه یا بابا مریض ما پلانه یا پیغمبره او په داد را ورسېږي ولې اواز ونه که ویلې به چې دلته نور کوم څوک به وي هغه باندې به تعویز یا به په خپله ځان ته یو تعویز ماویز لیکلی وی یو په مټ پورې وتړاو یو میړه ته ورکه هغه یوه ښځه وه په کور کې ژوند ډېر تریخ و کور کې ژوند ډېر تریخ و نو که ملا ته ورله هغه تعویزګر نه و ښه سړی و نیک سړی و ملا صاحب دی خاونده ډېره په تنګ یم یو تعویز راته وکړه هغه ورته وایي چې دا اوس څه وکړو بس لاړه یو کاغذ هسې چټي تاو راتاو که وایي دا به واخلې خو چې کور ته ننوتې
او خاوند دې راغی بس چې خاوند کور ته راننوته نو ته به تعویض خولې ته واچې دواړو غاښونو دې ژامې کې دې ژامې لاندې به کې او چې میړه ګزار هم کوو ته به دا تعویض ته زور ورکوې او چې څه یې ویلې ته به خبر نه کوې فقط تعویض ته زور ورکوو یوه ورځ چې خاوند راغی بدخویه سړی و بد اخلاقه نو بس ښځه یې لږه چې ورټله راورټله ښځې غږ ونه کړ سړی حیران شو چې دا څه شوي دویمه ورځ شوه درېیمه ورځ شوه اخر سړی هم پوه شو چې ولا ښځه خو اصلاح شوې ده بس یو هفته تېره شوه بیا ورغله هغه سړي ته تعویضګر ته هغه ملا ته خو تعویضګر نه و ورته الله دې خیر درکړي له بلا نه دې خلاصه کړم هېڅ شي هم په هغې کې نه و هسې کاغذ مې درته تاو کړی و ما ستا ژبه بندوله چې دا ژبه ونه کړې چې ژوند دې ښه تېر شي نو کله کله دا مسایل هم راشي سړی په خپله ژبه کوي بد رد وایي خرابې خبرې کوي او بیا وایي خاوند را باندې ظلم کوي خاوند څه نه باندې ظلم کړی هېڅ هم درته نه وایي خو ته لږ ذره ځان سم کا لږ ذره خپل اخلاق سم کا نو الله ته دعا وایي خاوند را باندې ظلم کوي خاوند څه نه باندې ظلم کړی هېڅ هم درته نه وایي خو ته لږ ذره ځان سم کا لږ ذره خپل اخلاق سم کا نو الله ته دعا کول دا درېیمه خبره دې سره سره ورونو سورة البقره که ټوله سورة البقره نشوی لوستلی ځکه حدیث کې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم کور کې چې سورة البقره تلاوت کېږي هغې کور ته شیاطین نشي راتلی نو که ټوله نشي تلاوت کولی لوستلی نو ابتدا د سورة البقرې الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون تر أولئك هم المفلحون پوری او آخری آیتنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه دا آیتنا تر آخره پوری اوئی او آیت الکرسی ور سره په منځ کې ووایي نو دا اول منځ او آخر نه دا همیشه تلاوت کوئ خصوصا چې وده کېږئ آیت الکرسی په ځان وایئ دا ضروري ده هر مانځه نه وروسته آیت الکرسی او په ضمن کې چې شپې وده کېږئ نو آیت الکرسی لوستل دا ډېره ضروري خبره ده دې سره سره خویندو ورونو پنځمه خبره دا درې آخري سورتونه دي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې سورتونه دي آخري دا چې شپې وده کېږئ دا ولولئ په لاس باندې بس هغه کوي په ټول بدن یې راکاږئ کوم ځای ته چې لاس رسېږي دا په ځان باندې درې ځلې دا کار کوئ درې ځلې بله دا ده دې سره احادیثو کې دعاګانې راغلي دي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له یو دا دعا ده او بل روایت کې راځي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا دعا کول دي لسواري ماخام لسواري سهار څوک چې دا دعا کوي د مرګ نه سوا نور هیڅ مرض به الله په د باندې نه راولي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لس واري دا ویل پکار دي دې سره بل دعا چې په ابتدا د خبرونه کې په سکرین د ټلویزیون باندې تاسو ته راغله درې ځلې سهار او درې ځلې ماښام دا لوستل پکار دي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دا دعا سهار درې ځلې او ماښام درې ځلې کوم سړی چې سهار او ماښام دا دعا وایي الله به یې له ټولو آفتونو نه ساتي
جادوګر دې ملاس خلاصي دنیا ټول جادوګران ورته راټول شي اوس ما دلته داسې یو عظیم الفاظ او کلام ویلی دي چې ستاسو زور پې نه رسیږي شپږمه خبره اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا الفاظ ویل پکار دي زه پناه وړم غواړم په الله سره او په هغه کلماتو سره چې پیخي پوره دي د الله هغه صفاتو سره چې مکمل دي د شر د تمامو څیزونو نه چې الله پیدا کړي دي له دو ټولو نه پناه غواړم دا الفاظ ویل پکار دي او همداراز خویندو ورونو که چېرته په یو سړي باندې داسې اثر وشو نو بیا هغې لپاره یو بله تجربه ده دا په احادیثو کې نشته بلکې دا د هغې علماو چې متبع قرآن او سنت دي هغو یو تجربه کړې په کومو آیتونو کې د قرآن عظیم الشان چې د سحر کلمه ذکر شوې ده د سحر لفظ پکې راغلی دا ټول له قرآن نه راټول کړئ هماغه آیتونه مسلسل او دا ووایي او په مسحور باندې په چا باندې چې جادو شوی په هغې شف کوي الله جل تزمتو به شفا ورکي الله به شفا ورکي او علی الخصوص کله چې لبید ابن عاصم یهودي د بني زریق په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی وه ګورې دا جادو بعضې خلک له دې نه انکار کوي وایي نبي له شان سره نه ښایي جادو چې څوک وکړي خو یو مریضي په انسان راځي او انبیا مریضېږي په انبیاو باندې مریضي راځي په نبي صلی الله علیه وسلم باندې جادو وشه بیمار شو مریض شو نو دوه ملایکې راغلې یوه یې خپو ته ودرېده بله یې سر ته ودرېده وایي دا څوک دی وایي رجل مطبوب سړی دی یو انسان رجل شخص دی انسان دی وایي نه ویلې چې نور پیغمبر نور دی نو ویلې رجل عایشه رضی الله عنها وایي کان نبی صلی بشرا من البشر دا بشر او د بشر له جملې نه و بشر متمثل نه و یو ورځ یو قادیانیان احمدیان دا څوک چې منکرین ختم نبوت دي دوی ویلي چې یو خو عیسی علیه السلام دی او بل دا مسیح موعود دا مرزا غلام قادیانی علیه دا وی ذلي بروزي دا یې وی سوری دی نو ما ورته ویلې چې یو پوښتنه لرمه که یو څوک درته وایي چې دا د پلار دی او دا د بل سړی چې دی دا د پلار سوری دی او دا هم کور ته راځي او هغه هم راځي څنګه وبې مني چې دا خو د پلار شو او دا د پلار سوری شو کوم یو به مني نو سړی بیا غلی شو سړی بیا نورې خبرې مبرې پرېښودې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وویلې چې رجل دا یو سړی دی مطبوب جادو پې شوی من طبه چا پې باندې جادو کړی هغه ورته وایي چې لبید ابن عاصم یهودي د بني زریقو او د هغه لورګانې سره یو ځای شوې چېرته یې ښخ کړي په بیر زیاروان کې اوس د نن زمانې کوډګر وایي په کوم ځای کې ښخه ده دا یې درته وایي رسول الله نه پوهېږي چې چېرته ښخه ده دا جادو نو بیا دا آخري دوه صورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا خوږ نبي صلی الله علیه وسلم وویلې او الله جل تزمته په حکم باندې هغه بره راوختل هغه جادو او بیا یې واخیسته او دفن کړه نو دا آخري دوه صورتونه ګورې ورونو دا سواله دی جادونه چې کله غم در باندې راغی دا دوه صورتونه وایه درد در باندې راغی دا دوه صورتونه وایه مشکلات در باندې راغله دا دوه صورتونه وایه سختۍ در باندې راغلې دا دوه صورتونه وایه په هر حالت کې دا وایه او سورة الشفاء سورة الفاتحه ډیره ډیره تلاوت کوئ دا په خپلو بچو باندې هم دموئ او په ځان باندې هم دموئ سورة الفاتحه ویل په هر صورت باندې دا یې بله موضوع ورونو چې دا آثار دی جادو الله جل تزمته په دې باندې رد کوي په بل حدیث کې راځي
چې هغه حدیث د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی. په هغې کې وایي چې کوم سړی اووه دانې عجوه خرماګانې وخوري، عجوه، او په بل روایت کې راځي چې څوک اووه دانې د مدینې خرما خوري، نو په دې ورځې باندې به زارم پې اثر نه کوي او دې سره سره به په ده باندې جادو اثر نه کوي په دې ورځ کې. نو مدینې والا خلکو خو مزې دي او دا نور بیچارهګان چې دي نو دا به څه کوي، بس ګزاره به کوو، نو دا خو نشته که نه. ای مدینې خلک خو مزې کوي. هسې یو مزاح به تاسو ته وکړمه، نو په یو کلي کور کې په یو ښار کې د همدې په اړوند دا سوال منع و، سوالګرې منع کړي چې سوال به نه کوئ. نو یو سړي ته 3 ورځې څه نه و خوړلي، 3 ورځو نه وږی و. نو چې را روان شو، راغی بل چا کور نه، قمندان صاحب د امنیې کور ټکوي، ټک 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 دروازه یې وټکوله. قمندان صاحب راووته، وایي څه خبره ده، څه دي؟ هغه ورته وایي چې صاحب سر یې ټیټ اچولی، وایي پرون مې څه نه دي خوړلي، او بل پرون مې نه دي خوړلي، پرون مې نه دي خوړلي. چې ویې کتلې چې قمندان صاحب امنیې ولاړ دی، یاره که نننې مو نه خورو، پروا نه کوي. نو موږ د مدینې والا دې خلکو ته وایو چې هم د نبي په حرم کې اوسېږي، په دیار کې خوشبخته خلک استئ، او الله دې په موږ هم رحم وکړي. او دویمه خبره دا ده چې خرماګانې هم خورئ د مدینې، نو له دې دوو بلاګانو نه او بل نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم ښار ته دعا کړې مدینه په هغې کې استئ، نو ډېر بلاګانې او مصیبتونه هلته نشته. او دا ایمان به له ټولې دنیا نه راټولېږي او داسې به وایي مدینې ته راغونډ شي لکه مار چې راځي او خپل سوري ته ننوځي، داسې به دا ایمان ټول مدینې ته راټول شي. په هر صورت باندې ګرانو خویندو ورونو، نو دا مسله چې څوک دا خرما وخوري، نو هغه باندې الله جل تزمتو د جادو اثر ختموي. او یوه مسله به تاسو ته ذکر کړم، کوم سړی چې مریض شو په خپله خوله د دم نه غواړي له بل چا نه. که مثلا یو شخص مریض دی او زه ورته یو بل ته وایم چې یاره یو سړی درځي او دا ته دم که، دا جواز لري، خو په خپله به یو چا ته نه وایي چې ما دم که، په خپله به دا غوښتنه نه کوي. البته په دم کې یو استثنا شته، یوه بس یوه استثنا شته او نوره نشته ده، چې دمګرو ته به نه ورځئ چې په تا باندې دم واچوي. څوک وایي سر مې درد کوي، سر راته دم که، څوک وایي خپې مې درد کوي، خپې مې دم که، څوک یو شی، دا نشته په شریعت کې. حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما ته انبیا متمثل شو، مخې ته الله را وښودل. بعضې انبیا داسې وو چې دوی سره یوه غټه ډله روانه وه. عرضت علی الامم، مخکې کړی شو ماته دا امتونه، انبیا مې ولیدل، بعضو سره یوه غټه ډله روانه ده، بعضو سره ګورمه یو څو کسه روان دي، بعضو سره ګورمه چې 2-3 کسه دي، بعضو سره یو کس دی، بعضو سره هېڅ هم نشته. وایي دې خوا ته مې وکتل، یوه غټه ډله روانه ده. ما ویلې چې دا به زما امتي. نو جبریل ته مې جبریله دا زما امت دی. وایي نه، دې خوا وګوره، چې کتلې مې د ټولو په اندازه 3 چنده دې خوا ته، وایي دا ستا امت دی. او د دوی په مخکې یوه ډله روانه ده، 80,000 کسان دي. ما چې دا څوک دی، وایي دا هغه 80,000 دي چې بغیر د حساب نه، بغیر د پوښتنې نه به جنت ته ځي. وایي ما ویلې چې ښه دا څوک دي؟ نو ویې ویلې چې اوله خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ویلې چې هم الذین لا یسترقون، دا هغه خلک دي چې د دم طلب نه کوي، چاته نه ورځي چې ما دم که باباجي. یاره وایي چې دا چوف یې را باندې وکړه که نه، بس یو وارې ایغ و نیغ شو. بعضې خلک د دروغ هم داسې دي، بعضې وایي وړانده بینا شو په دې باندې، روز نوروز است، خدا جان جنده بالا می شود، از کرامات سخی جان کور بینا می شود. مګر خو یو ړونده بولې دا دومره وړانده ګرځي هلته په هغې ځای کې، دا یو ړوند هم بینا نه شو، خو هسې ګپ شپ دی، دا ټوکې ټکلې دي که نه. محمد رسول الله ژوندی پیغمبر هغه ړوند بینا نه که، او دا د دې زمانې خلک دا عقیده لري چې ړوند بینا کېږي. کمه دی عبدالله ابن ام مکتوم په 2 سترګو ړوند، او څومره ترپېده چې رسول الله په سترګو وویني.
خو یې نشو لیدلی رسول الله نشو کولی چې اوس به از کرامات رسول الله ابن ابی کعب عبدالله ابن ام مکتوم بینا می شود دا یې ونه ویلې ژوندی پیغمبر وړاندې نشي بینا کولی او مړی یو صحابي چې مړ دی او هغه معلوم نه دی چې په مزار کې دی او که نه دی ځکه هغه په دوربین کې مزار نه و لیدلی دی خوا نه و راغلی خو خلک وایي مزار کې ښخ دی او کتاب دا وړکې کتابچه د تاریخ مزار په نامه باندې په هغې کې دا خبرې لیکلي دا وایي چې از کرامات سخي جان صحیح ده چې سیدنا علي رضی الله عنه کرامات لرل هذا الله ولی د نبي صحابي و لیکن وړاندې نشو بینا کولی څه نشو کولی چې خلکو ته څه ورکړي دا د هغه کار نه دی کار دی الله دی په هر صورت باندې وایي چې هم الذین لا یسترقون دا هغه خلک دي چې د دم طلب نه کوي بله دا ده چې داغ نه لګوي اکثره خلک به ګوري چا په مخ داغ لګولی څوک په یو رقم دا منه ده دا به داغ به نه لګوي ولا یتطیرون بدفالي به نه نیسي اکثره خلک دي چې کارغه مخې ته راشي وایي دا راغی کار خراب شو تور خرې مخې ته راغی توره پښې مخې ته راغله علی هذا القیاس ډېر داسې مسایل دي دا نه کوي او بل وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې توکل لري په خپل رب باندې توکل کوي دا د ایمان یو غټ شاخ دی نو چې کوم سړی په تکلیف په مرض او په مصیبت اخته شو او د الله جل تزمته پرېښود د الله جل تزمته سره رابطه پرېښوده او په تعویذګرو باندې سر شو نو په دې پوه شئ چې د د ایمان مسئله ختمه شوه توکل یې ونه که هر څه ختم شو البته چې جواز شته دی په دم کې هغه څه دی ګرانو ورونو خویندو هغه صرف په هغه چا باندې چې نظر پرې باندې شوی یعنی سترګو والی نظر بعضې خلک د نظرباز ډېر سختې سترګې لګېږي نو چې د کوم سړی په ځان پوهېږي چې یاره زما سترګې لګېږي نو هغه دې ورسره ماشاء الله دا الفاظ استعمالوي ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله څومره ښایسته صالح بن حنیف یو صحابي و ډېر ښایسته ګلانی تک سپین بس دا چې بل هغه ولیده وایي یا څه سپین او څه ښایسته سړی دی سړی بیمار شو مریض شو پرېواته نبي صلی الله علیه وسلم ته خبر ورغی نو ویې ویلې چې ولې دې ونه ویلې چې سبحان الله د خپل رور دې په تکلیف کې واچو نو بس ما ورونو په دې کې یوه طریقه دا ده چې په چا باندې نظر ولګېږي نو هغه لپاره همدغه سورة الفاتحه لوستلم راغلی دي بله دا ده چې هغه لپاره ترتیب دا دی کوم سړی چې نظر یې په چا ولګېده اودس دې وکړي او د اودس اوبه دې په هغې سړي باندې واچي په حدیث کې راځي دا سړی به الله جل تزمته روغ او جوړ کړي پاتې شوې دا نورې ټوټکې دا نور کارونه دا ټول د اسلام خلاف دي خویندو ورونو له دې نه ځان وساتئ او داسې اعمالو ته ور وړاندې نه شئ په اخره کې یو شعر دی ما ته چا رالیږلی او په بعضې ویب سایټونو کې م راغلی و دغه شعر مختصر زر تاسو ته وایم او ویې ویلې چې دا که په خپله برنامه کې ووایې نو یو ورور دی مبارز په نامه باندې نو هغه راته ویلې چې دا شعر دی که ووایې دا د یو مسجد درد او آواز دی چې موږ او تاسو او ټولو مسلمانانو ته یې کوي وایي هغه خلکو چې ویشتم یې په بمونو هغه خلکو چې ویشتم یې په بمونو نن رنګین یم د هغوی په مجلسونو او په کورونو کې ځای د ناستې نشته په کورونو کې ځای د ناستې نشته دلته راشي وي اخته په دعوتونو دلته راشي دا مسجد نه یعنی دا د مسجد هغه درد یې لیکلی وایي دلته راشي وي اخته په دعوتونو د مسجد او عبادت په نوم اخلاص کړم د مسجد او عبادت په نوم اخلاص کړم اوس اخته دي په رواج او بدعتونو د قرآن حدیث درسونه مې بند شوي د قرآن حدیث درسونه مې بند شوي زه مرکز شوم د چپیانو د ګوندونو
کله غونډه د سودخورو ماته راشي، کله غونډه د سودخورو ماته راشي. په مسجد کې د سودخورۍ هغه وایي کوي، وایي کله غونډه د سودخورو ماته راشي، کله ډک شمه په ورځ کې د غمونو، کله ډک شمه په ورځ کې د غمونو، یعنې فاتحه خانیو کې را ډک شمه. او ما کې هیڅ د هدایت خبره نشي، ما کې هیڅ د هدایت خبره نشي. ټول اخته دي په دمونو منترونو، ټول اخته دي په دمونو منترونو. او د دوزخ یو اور لړونی مې امام دی، د دوزخ یو اور لړونی مې امام دی. همیشه نظر پروت وي په جیبونو، همیشه نظر پروت وي په جیبونو، جیب ته وی ګوري. او پاک قرآن په ناظرې لوستلی نشي، پاک قرآن په ناظرې لوستلی نشي. ټول ولس یې کړ ګزار د ګړنګونو، ټول ولس یې کړ ګزار د ګړنګونو. وایي د بېننګه په مقعد کې ونه شنه شوه، د بېننګه په مقعد کې ونه شنه شوه. کړي امید ترېنه د باغ او د ګلونو، څوک چې ما سره جفا او دشمني کړي، پاک الله به یې اخته کړي په غمونو. زه به هر وخت و دوی ته دا دعا کړم، زه به هر وخت و دوی ته دا دعا کړم، یا الله ته یې اخته کې په دردونو. مبارز پښتون همیش خبره کړې، مبارز پښتون همیش خبره کړې د محراب او د منبر او سنگرونو. ګرانه مبارزه تا نه ډېره مننه، د رالیږلې شوي شعر نه دی، الله دې تا ته جزای خیر درکړي. اوس به ګرانو ورونو ته هم لږ وخت ورکو، که څوک ټلیفون کوي. مبارزه تا نه ډېره مننه، د رالیږلې شوي شعر نه دی، الله دې تا ته جزای خیر درکړي. اوس به ګرانو ورونو ته هم لږ وخت ورکو، که څوک ټلیفون کوي یا څوک څه خبره لري، نو انشاءالله ټلیفونونه به واخلو او د ورونو سوالونو او ځوابونو ته به غوږ شو. البته بعضې ورونو تقاضا د کتابونو کړې وه، من سره یو څه کتابونه شته. یو خو د ختم نبوت کتاب دی چې دا مسئله ده، بل انکار حدیث والا کتاب دی، دا چې منکرین حدیث پرد کې بهترین کتاب، او دریم دا نوې فضایل اعمال. یو خو زوړ د مولانا زکریا صاحب فضایل اعمال دی، او دا په 1509 صدۍ کې، یعنی 1509 صدۍ کې ضیاء الدین محمد بن عبدالواحد مقدسی لیکلی دی. ډېره ښه او محققه نسخه ده په پښتو ژبه باندې. انشاءالله که د چا غوښتنه وه نو ما ته بیا کولی شئ په هغه ایمیل ادرس باندې چې نه پوهېږم په صفحه کې خو یې نه ده اچولی د تلویزیون په سکرین باندې، نو په هغې باندې کولی شئ ایماني ټکی مجالس او @gmail.com ته تاسو کولی شئ ایمیل راولېږئ خپل ادرسونه. زه به لاینونه واخلم، ټلیفونونه به واخلم، د ورونو دوی ته به غوږ شو. بله السلام علیکم ورحمة الله. السلام علیکم. استاد معظم د ستاسو د علمي درس نه یو دنیا مننه. وعلیکم السلام. ډېره مننه له تاسو نه محترم. ډېر علمي، مفید، جالب او دیني پروګرامونه لرئ، او نن مو د جادو په برخه کې ډېر عالمانه معلومات راکړل او دې نه مو ډېره استفاده وکړه. خدای دې موږ د قرآن عظیم شان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث نه نه محروموي. آمین آمین. تاسو علماو څخه مو نه محروموي چې موږ ته مو د اسلام لاره، د قرآن عظیم شان لاره، او په دغه موضوع کې د جادو چې غټه ګناه او کبیره ګناه ده او جادوګر جنت ته نشي داخلېدلی، معلومات راکړل. یو جهان مننه. له تاسو نه ډېره مننه محترم. زه یو دوه پوښتنې لرم. مهرباني وکړئ. آیا تصدیق کول د خبرو د جادوګر او ساحر د هغې حکم په اسلام کې څه دی؟ صحیح. مومن سوال مې دا دی چې آیا دفع د جادو په جادو باندې په شرع کې جواز لري که نه؟ او دریم سوال مې که اجازه راکړئ، تعویض اچول په غاړه کې، په خصوص هغه تعویض چې په هغې کې د قرآن عظیم شان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث نوشته شوي اوسي، د قرآن او د حدیثو په رڼا کې ځواب راکړئ. انشاءالله زه به جواب درکړم. او علمي درسونو څخه یو جهان مننه کوم. له تاسو نه ډېره مننه او انشاءالله زه به جواب تاسو ته ارائه کړم انشاءالله. ډېر زیاته مننه. او موږ
موږ افغانانو ته د دې توانمندي راکړي چې وکولی شو دغه علمي درسونه تعقیب او د هغه سره مرسته وکړو تر څو وکولی شو د دې څخه لویه او غټه استفاده وکړو. خدای مو جزاک الله خیر. ډېره مننه. ډېره مننه. السلام علیکم. بله السلام علیکم ورحمة الله. بله السلام علیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. استاد ابوبکر. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. بفرمایید صاحب. نه زما نوم صدیق قصاد له کاناډا څخه خبرې کوم. زما پوښتنه دا ده چې هغه څوک چې جادو کوي هغه جادوګر ته څه سزا خدای تعالی هغه ته ویلي دي چې کوم جزاګانې هغه ته رسېږي؟ سمه ده، زه به جواب درکړم انشاءالله. جزاك الله. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بلي السلام عليكم ورحمة الله. بلي دوستانو دا څلور سوالونه دي. اوله به دې ته جواب ووایو چې آیا تصدیق د جادوګر تصدیق کول دا څه حکم لري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې جادوګر ته ورغی او د جادوګر او د تعویذګر او د فالبین په خبره باندې یقین وکړ نو په هغه دین باندې چې الله په محمد رسول الله نازل کړی د په هغې باندې کفر کړی. دویمه خبره دا مختصر جواب به ووایم. دویمه خبره هغه د جادو پرانستل په جادو سره دې ته په شریعت کې وایي نشره. او محمد رسول الله صلی الله جابر رضی الله عنه روایت ته پوښتنه وشوه چې آیا جادو دا نشره کول جواز لري او کنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، دا منع ده. جادو په جادو سره وازول دا په خپل جادو ته لار خلاصول دي، دا منع دي، دا حرام دي. او ما یې طریقه وښوده چې په څه طریق باندې تاسو ځان وقایه کړئ. درېیمه خبره تعویذ اچول جواز لري او کنه؟ ډېر ښه سوال او ډېره ښه پوښتنه ورور وکړله استاد سیدي صاحب. تعویذ اچول جواز لري او کنه؟ ورونو تعویذ اچول خصوصا که په هغې کې عجمي الفاظ وي، عجمي الفاظ دا خو مطلق حرام دي. عجمي الفاظ پکې وي دا مطلقا ناروا دي. څوک پکې ولیکي یا بدوح، څوک پکې فرعون لیکي، څوک پکې یو لیکي، څوک پکې بل څه لیکي، مختلف شیان پکې ولیکي، چوکاټونه جوړ کړي، دا خو اچولې مطلق شرک او ناروا دی. او دا بدوح پکې لیکي. د بدوح په باره کې به تاسو ته ووایم یو بدوح او بل کدوح، دا دوه ډاکوانو قطاع الطریق لوټماران. بس دی به په لاره کې داسې وکړه چې یو قافله به تېرېده دا به یې لوټ کړه، دا به یې ټول مال به یې ترې واخیسته. بیا به یې فکر وکړه چې مخکې کدو ناست دی هغه هم ترېنه مال اخلي، نو یو خط به یې ورته ولیکه چې دا به یې هلته مخکې ورکړه چې ده دلته خپله حصه اخیستې ده. نو کار وشو، هغه به بیا ترېنه نه اخلي. بس دا مشهوره شوه. نو ماشومانو به هم بیا خپل دا میندو به هم خپل ماشومان دایرول هله وایي بدو راغی بلا راله. دا نن زمان هم زمونږ دا خویندې میندې او دوی دا خبرې کوي، دا مسلمانې زنانه بلا راله غلی شه، نه ورته دا کار مه کوه، دا صحیح نه ده. نو دا درېیمه خبره چې تعویذ اچول که چېرته شرکي مسایل پکې وي دا جواز نه لري، مطلق شرک. او که قرآني آیتونه پکې وي دا بې احترامي د قرآن ده، ځکه د دې ثبوت په قرآن کې نشته، په احادیث نبوي کې نشته. او کوم ځای کې چې خلک احادیث وړاندې کوي هغه ټول یا خو انتهایی درجې باندې ضعیف او یا موضوعي له ځانه جوړ کړی شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم أعيذكما بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما باندې به دا دعا کوله او چوف کوله به دا نه وه چې هغه دعاګانې رنګارنګ وکړي. نو په دې اساس باندې دا خبره هم صحیح نه ده او غلطه ده. تعویذ بنا چې دا خلاف توکل دی. وایي چا چې کوم شی غاړې ته وځړو الله به همغې ته ورسپاري دی. الله جل تزمتو ذمت یې نه ساقطه شوه. او عطا ورور له کاناډا نه ویلي چې جادوګر جزا څه ده په اسلام کې. خوب نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي حد الساحر، د ساحر حد څه دی؟
هغه دا دی چې ضربة بالسیف، بس سر به پې قلم کېږي او په آخرت کې به جهنم ته ځي. الله دې موږ او تاسو ټول ترې وساتي. السلام علیکم ورحمة الله. بله السلام علیکم. بله ښه. نو د جادوګر لپاره فقط دا مسئله ده ورونو، دغه موضوع ده او هیلهمند یم چې جواب حاصل شوی. البته یوه خبره اضافه او مزید کول، هغه دا غواړم چې وړاندې کومه تاسو ته چې اکثره خلک دغسې ځایونو ته چې ځي نو په ډېرو مشکلاتو باندې اخته کېږي، په ډېرو مصیبتونو باندې اخته شي، په ډېرو بلاګانو باندې اخته شي. او هغې نه یوه خبره دا ده چې یو له ډېرو مشهورو اداکارانو نه او فلمي اکټرو نه دی لکه چې چېرته تللی و په نیپال کې کوم مندر ته، نو چې هغې مندر ته د مسلمان او د نورو مذاهبو والاو ورتلل بیخي منه و، سوا له هندو نه بل څوک نه شو تللی، سیک نه. وایي ما څه وکړه، دا خو فلمي اداکار م و، نو وایي بس هغه میک اپ والاو ته مې ویلې چې زما دا شکل را جوړ کړه. نو شکل یې جوړ کړه، وایي چې ورغلمه نو اواز مې وکړه، وایي چې کله ننوتم نو دروازه یې خلاصه کړه، ټولو وایي عزت او اکرام، وایي ما دا پیسې داسې م شیندلې داسې مې م شیندلې. نو وایي دا خلک ټولې او ټول ناراوي چې مهاراج او مهاراج او مهاراج کی جای هو، مهاراج کی جای هو. وایي چې کله ښه وړاندې لاړم وایي ګورم چې هلته اوس یو دانه د سرو زرو مکمل یو غوی ولاړ دی، سرو زرو نه یې جوړ کړی بت د غویي. وایي بس هر څوک ورځي هلته سجده کوي. وایي اوس په بلا کې ګرفتار شوم چې اوس څه وکړم، دا څه وشو. اوس دې خبره ختمه شوه. که سجده دې وکړه ایمان دې لاړه، او که سجده نه کې نو ځان دې لاړه، ژوند دې لاړه، برباد شوې. وایي په فکر کې شوم، وایي بیا مې وایي الله سره دا موږ خلک چې دي دی او وایي الله خو الله غولوي، الله نه غولېږي وروره. نو وایي بیا مې ورته وویلې چې یا الله ته خو پوهېږې چې تا نه سوا زه بل چا ته سجده نه کوم، او بس سجده مې تا ته ده. وایي دې غوی ته پرېوته، الله اکبر. بس وایي هم مې وایي الله غلط کو، هم مې هندوان غلط کړه، العیاذ بالله. ورونو دغسې ځایونو ته تلل او دوی سره ارتباط قایمول دا د ایمان تګ دی. الله دې موږ او تاسو ټول ته وساتي. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ګله. مهرباني وکړئ ما ته خپل اواز بېرته راځي، مهرباني خبره مو وکړئ، سوال وي که څه خبره لرئ. زه شهاب خبرې کوم د ایران. بله زموږ یو سوال د مولوي صاحب نه. مهرباني وکړئ. دا زموږ دغه سوال و چې د اهل بیت علیه السلام دا کمپټیشن چې دی په کې بدې بدې خبرې کوي. یو خو زموږ دا سوال دی چې مثلا نشي کولی چې دا ټیشن بند شي. دا یو. دویم سوال هم دا دی چې دوی وایي چې تاسو موږ ته داسې یو هغه پیدا کړئ چې حضرت عمر صاحب او حضرت ابوبکر صدیق صاحب دوی ټول عمر د میدان نه تښتېدلي دي، دوی یو کار همداسې نه دی کړی چې هغه ته ناستې. ښه نو دا دغه سوال دی. صحیح شو، زه به انشاءالله جواب درکړم. السلام علیکم. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بله سلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمة الله. استاد محترم بسیار زیاد تشکر میکنم از این پروگرام های آموزنده تان. زنده باشید. میخواستم بپرسم که بسیار مردم هستند که به این عقیده هستند که امام میدی آخر زمان میآید و وقت است که من برداشت کردم میفهم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبری بود که آمده که بعد از او دیگه کسی نمیآید. بله. و امیر من میخواستم شما به شما تشریح کنید که این واقعیت است یا نه امام میدی انشالله درست است. ما انشالله ایره خدمتتان را خواهی کرد با یاری و مرحمت رب الجلیل. السلام علیکم و رحمت الله. بله السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی وکړئ. استاد محترم یک سوال داشتم. بفرمایید خواهر محترم. سوال اول میرسه
براتان یک ایمیل روان کردیم. بله. و ایمیل اونایتون براتان رسیده نرسید که برای که آدرس تان خواستیم. بله. ما داخل دیگریتون براتان میتونم توسط خط یک کمک کنیم. درست است باره محترم. ایمیل براتان روان کردیم. بله. اون سوال نیست که راجع به نوروز. بله. راجع به نوروز سوال میشه. نوروز که ربطی به اسلام به تاریخ که ما میگیریم تاریخ سال ما کدام تاریخ است؟ صحیح. این سوال باشه. خدا زنده باشین. تشکر خواهر محترم. بسیار زیاد سوال خوبی بود. انشالله جواب خواهید داد. السلام علیکم و رحمت الله. الو. بله سلام علیکم. بسیار زیاد سوال خوبی بود. انشالله جواب خواهید داد. السلام علیکم و رحمت الله. الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. مهربانی وکړئ وروره. مهربانی دادا ما مولای صاحب راستالو چې دا زه مزار شریف ما زیارت مو چې سره تللی تاسو زیارت د خلک راځي مو چوي ښه صحیح شو زه به جواب درکم. بس مهربانی. صحیح شو جزاک الله. سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال ما است که ما اون روز که مولود شریف گپ میزنن همین مجاهدی صاحب در آخر آمد گفت که یک نفر بسیار مریض بود و هیچ خودش رو دوا نمیتونست و بازی یک قصیده شم نوشته کرد و بازی رو صبح در بازار رفت جور شده بود. یک نفر دیگر دید گفت که بیادر همون قصیده رو بر من بده. گفت تو چی خبر داری؟ گفت ایره خب ما همون محمد صلی الله علیه و سلم میخواندیم موجه بودم حالا من این قصیده را در جای کس مریض سخت باشه که هیچ جور نشه باز من میخوانم با خودش در تداوی میره انگلستان و فرانسه. بله. تو که نظر خود سر خود تطبیق نمیکنه. خب و غیر از او یکی دیگه یک دفعه تیاریش دادم گفت مرا جدم نجات داد. آیا این صحیح است یا نه؟ باز میشونه ما انشالله ایره بگم براتان جدش نجات داده میتونه. خب صحیح است بخیر باشه سرش گپ میزنم چی انشالله ایره گپ میزنم. دوستای گرامی وقت کم از 10 دقیقه است و اگر ما تلفن ها رو تور بگیریم وقت ما دیگه باقی نماده. اینمی یک 4 سوال است ایره جواب میگیم و امیدوار هستم که خواهرها و برادرای ما امیدوار هستم که خفام نشن و عذر ما را بپذیرن. دوستای عزیز اولش برادر ما شهاب از ایران پرسیدن شهاب اورو تاسو پوښتنه کړې و چې اهل بیت موږ بار بار په دې باندې خبره کړې چې دا د اهل بیت په نامه چینل باندې خپل شیعاګانو او د ایران حکومت هم دا فتوا ورکړي چې دا د يهودو چینل دی. نو اوس چې خپل شیعاګان هم دوی ته يهود وایي نو د دوی په يهودیت کې څه شک پاتې؟ هیڅ شک پکې نشته. نو دا د بل چا او د نورو لپاره کار کوي. دا د اسلام او د مسلمانانو خلاف عمل کوي. او بل دا ده چې دوی وایي چې ابوبکر تښتېدلی او عمر تښتېدلی او نه پوهېږم فلان ورته داسې مزخرفات دي. دوی چې دا کمې خبرې کوي نه دا په اسلام کې شته نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا د دوی هغه د اخوندانو خبرې دي او دا هغه سیاسي احزاب دي چې دوی خپل سیاسي مطالب لري. کوشش وکړئ داسې چینلونو نه ځان لرې وساتئ. دویمه پوښتنه چې ورور کړې وه برادر ما پرسیده بودن که راجع به مهدی آخر زمان. یکی مهدی اهل سنت است، یکی مهدی روافض است. مهدی اهل سنت این در احادیث ثابت است. اسمش اسم رسول الله است، اسم پدرش اسم پدر رسول الله است، اما امت رسول الله است و او میآید، او ظهور میکنه. اما اینطور نیست که او تولد شده باشه و غایب شده باشه و در چای چمکران به سر ببرد. من نمیدونم، افسوس است این چی رقم آدم است که در چا زندگی میکنه و قرآن کریم هم پیشش است. اما قرآن کریم است میگه که او را باز میاره میکشه. خب حالا که این را میخوانی این چیست؟ عندنا مصحف فاطمه
میگه پیش ما مصحف فاطمه است، مثل قرآنکم هذا 3 مرات، میگه 3 چند کلانتر از این قرآن، و یه 17,000 آیت، 17,000 آیت است، والله ما فیه حرف واحد من قرآنکم هذا، میگه قسم است یک حرفی قرآنتان دو نیست. او کجاست؟ میگه او را الله نازل کرده بالای محمد و محمد صلی الله علیه و سلم این را برای علی املا کرده بود و علی رضی الله عنه او را برای امام غایب داده و امام غایب میگه او پیش امام غایب است همون تو سلسلتا ای رسیده به فاطمه و فاطمه رضی الله عنها به حسن و به حسین و به علی و همون تو رامت آل پیش امام غایب است و او در چاه به سر میبره و باز قرآن میاره. برادر این دیگه باز مزخرفات است، این دیگه دین نیست، این اصلا مسئله دینی نیست و هیچ ثبوتی در دین نداره. اینمی قرآن است دیگه، قرآن نیست و اگر است بگو بیاریم کجاست؟ 2200 روایت در ای باب جمع میکنه، تقریبا فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب از نوری تبریسی. از نوری بگو مخمل بچیم نام مانده اوره، خارپشتک هم میگه نوری، بگو خارپشتک نوری. 2200 روایت جمع کرده میگه قرآن ناقص است. به هر صورت و او پیش مهدی و قرآن اصلی هم اونجاست، مهدی آخر زمان امام غایب ای کلش مزخرفات است. چرا؟ اگر به تواریخ بریم امام ابوالحسن عسکری هیچ بچه نداشت، بیا از کجا شد؟ چرا خودش هم میگن وضعش خراب بود. یک موضوع دیگه، خواهر ما پرسیده بودن که نوروز از نگاه اسلام چی حکم داره. خواهر محترم بسیار سوال خوبی کردن، ولی مسائل نوروز هم زیاد است و هر کسی که نامزاد شده حال کمرش میشکنانن بگه نوروزی بیاره، نوروزی رو باید ببرن و جوره ببر و نمیدن فلان ببر. این کلش مزخرفات است، این در اسلام نیست. ما 2 عید داریم و سال نو ما سالی که برای مسلمان است او سال هجری قمری است، سال هجری قمری است. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه منوره هجرت کرد، اونجا مردم عید میگرفتن. گفت چیز گفت برای ما 2 عید است، عید قربان و عید رمضان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی خود روز اول سال تجلیل نکرده، عید نکرده، ورنه میتونست. یک بدعت است، یک طریقی است خلاف شریعت و از این باید مسلمانان خودداری کنند. کسی میگه سالگرا، در اردو میگه سالگرا یعنی 1 سال افتید، کسی او رقم روز تجلیل میکنه، کسی رقم، کسی دیگر رقم. دوستا بیاین زندگی سادگی رو شروع کنیم. و سوال نهم را که برادر ما کردن، گفت که جناب مجددی صاحب، البته مجددی صاحب چیز نمیگه، تلویزیون فضل غنی مجددی رو نمیگه، مجددی صاحب دیگر میگه که در کابل است، میگن که او میگن مو قصیده برده. دوستای عزیز، او قصیده برده یک مزخرفات و دروغ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن این قصیده را شب یک چادر داده شد، دیگر این گلشونه بود. مزخرفات از دوستا، این حقیقت نداره. و میگه من اونمو را میخوانم که اونجا میرم. تیاره مرا میگه جدم نجات داد. علیس الله بکاف عبده، یک الله کافی نیست که جدت میرسه به دارت. این عقاید مزخرف است. هر کسی که به این عقیده باشه که مرا جدم نجات میده و مرا فلان بابا نجات داد و من در پناه فلان هستم، دوستای عزیز، این در یکی از دریچه ها و دروازه های شرک داخل شده و میره پیش. الله نجات میده. اما یجیب المضطر اذا دعا، کیست اجابت کننده او پریشان حالی که صدا میزنه به الله؟ آیا کسی دیگه است؟ اما یجیب المضطر، کیست اجابت کننده پریشان حال زمانی که صدا میزنه؟ بجز الله کسی دیگری است؟ و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع. زمانی که میپرسن از تو، بنده های ما درباره ما، بگو من برشتان نزدیک استم، یعنی علما و قدرتا، و ما قبول میکنم، اجابت میکنم
دعا کننده را الله جل تزمتون دایرکت میشنوه و مردم چی میگه؟ دعا کننده را الله جل تزمتون دایرکت میشنوه و مردم چی میگه؟ برادر شما که نمیفهمین وقتی که تو با پیش رئیس جمهور میری وزیر صاحب میبینی، سکرتر میبینی، آمر دفتر برش واسطه پیدا میکنی تا که با رئیس جمهور یا با وزیر یا با دیگری برسی. خب برای الله میره رقم است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. برای ما میگه الله میگه اینا در حق ما مثال بیان میکنن. خلقت دا فراموش کردی که ما پیش کدام وزیر و واسطه کرده بودی که ما تو را به دنیا آوردم؟ تو که با پیش پادشاه، با پیش وزیر، با پیش رئیس میری و از حالت خبر نیست. و از تو چی خبر؟ دومیس واسطه را میبینی اونجا سکرتر نمیمانه، تو بیشی برادر اونجا اجازه نیست. بیشی که وزیر صاحب مصروف است، رئیس صاحب مصروف است، قماندان صاحب امنیت مصروف است، میتینگ بسیار مهم است. الله جل تزمته از تو با خبر است، هر لحظه هر دقیقه تو را میبینه. در دروازه هیچ پیرداری نیست میگه هر وقت میایی بیا، صبح میایی، شب میایی، وقت میایی، ناوقت میایی، بدون چون و چرا در باز از بروی. ضرورت به واسطه چیست؟ عمل تا واسطه کو جد مرا نجات داد. دوستای عزیز این مزخرفات است. این اگر من میگم، اگر احمد میگه، اگر محمود میگه، اگر پیر صاحب میگه، اگر فقیر میگه، نجات دهنده کیست؟ الله. و اینا عموم مردم استن، عموم مردم استن. قرآن کریم حال مشرکین مکه را بیان میکنه. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. زمانی که در کشتی میشینن و کشتی را طوفان میورداره و طوفانی میشه، اگر الله را صدا میزنه و الله صدا میزنه یا الله مدد یا الله مدد. اما زمانی که به خشکه ببره شرک میکنه، مردم ما چی میگه؟ همین که مجرده ما از مردمای غریب و بیچاره و از مناطق کوهستیم، از مردمای کوهستانی استیم، ما مردم بیچاره استیم. دوستا موتر که کمی کج و پیچ شود، تیاره که کمی ریالو یا زوانه را ورسیگی، یا پیر بابا مدد وکی، یا پلانه. دوستا این دیگه مزخرف. یا علی بدادم برس، یا غوث اعظم دستگیر پریشان حال استم، یا الله بدادم برس. او ذاتی که آله اگر به علی رضی الله عنه تو صدا میزنی و از نجف که میآید تا اینجا، خب او که تا میرسه رودای تا کل زنجالا میکشه، یه قرار است و چی رقم بیاید. به او ذات صدا بزن که نه تکت کار داره، نه واسطه کار داره، نه دیگه کار داره. راسن صدای تا میشنوه میگه بگو بنده چی میگی. پس دوستای گرامی، برادرای عزیز، خواهرای محترم، رابطه تان با الله درست کنید. اگر میخواین که رابطه تان در میان هم جور شود و الله زندگی خوش و خوشوقتی را نصیبتان بسازه، با الله رابطه را جور کنید. جد ما و جدی تو چیزی نمیتونه. اویی که رفت اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. زمانی که اولاد آدم میبرن تمام مسائلش قطع میشه مگر سه چیز میمونه. اولش صدقه جاریه، صدقه جاریه است، علم نافع، یک علم یاد گرفتی برای دیگر یاد دادی، ولد صالح یدعو له، اولاد صالح برش دعا میکنی الله پدر و مادر ما ببخشی بعد از مرگ. اینه با فایدهش است، دیگه کدام چیزی به درد نمیخوره. الله کریم جل تزمته ما و شما را به راه راست و راه نیک هدایت بکنه. دنیا و آخرت ما را با قرآن و با سنت نبوی زیبا و مزین و آراسته بسازه. الله کریم جل تزمته ما و شما را از درش نامراد و ناامید نسازه. اوید برادرای ما، اوید افرادی که بخاطر اعلای کلمت الله، بخاطر دین رسول الله و بخاطر رسیدن دین به خطه سرزمین دنیا
اینا جد و جهد میکنن، مجاهده میکنن، کوشش میکنن، جان نثاری میکنن، مال خدا، جان خدا، اوقات خدا مصرف میکنه. بخاطر ازی الله اونا را غیبی کمک کنه، الله قدمایشان در مقابل دشمن ثابت نگه داره. الله جل تزمته از نیستی که از هیچ چیزی که ندارن اینا را هر چیز بده و دشمنشان خوار، زبون، تباه، برباد، نیست و نابود بسازه. الله کریم بالایشان رحم بکنه، الله بالای ملت ما رحم کنه، از این فلاکت و بدبختی و از این مصیبت اینا را نجات بده. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از توجهتان یک جهان سپاس و تشکر و از مسئولین تلویزیون صدای افغانم جهان سپاس میکنم. الله جل تزمتو شما را در حفظ و پناه خود داشته باشه. تا برنامه بعدی که چهارشنبه آینده است بازم خدمت شما در روی صفحه تلویزیون قرار میگیریم. همه ایتان را به الله مسپارم. در دعایتان برادرتان فراموش نکنین. الله حافظ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کوم مولوی صاحب. بله مهربانی وکړئ. سوال خدا و زکات موضوع کې اگر چې اوس موضوع بله ده بل حال جوابي زه اوس اورم خو تلویزیون خو خلاص شو برنامه نو ان شاء الله سوالم اورم زه وسوال وکم سوال وکړئ ان شاء الله بیا به راتلونکي برنامه کې سره خور کو سوال مو کوي. دا مثلا په یو کس باندې قرض وي قدر لږ افغانۍ هغه کس ته ووایي چې ته دغه شي ماته راوړه که نه او هغه راوړي بیا نو ته د هغه نه یو څه زیات یا مهمه قدر زکات یې ورکړي چې دا وخت له زکات ادا کوم په دې صورت کې زکات ادا کېږي. دا یو سوال. دوم دا که زه ته ووایم چې ورور ما پیسې راوړه زه ته تروي غواړي او هغه پیسې ته راوړي واپس زه ته ووایم چې یا زه ته په زکات ورکړي سوال کې غلط شم بخښنه غواړم زکات ورکړي په هغه ساعت باندې دغومره اوس شو ته باندې ما دا قرضه ده دا ماته راکړه او زه تاسو واپس هغه خپلې پیسې په قرضې کې ترې واخلې دا زکات صحیح کېږي او که نه تا چې زکات ورکړه بېرته په قرض کې هغه ترکړلې دا صحیح ده. دې کې ځکه تا پیسې هغه ته ورکړې هغه قبض کړې وایي چې دا د هغه مال شو. دا چې بېرته تا ته درکوي نو بیا صحیح ده. خو خبره دا ده چې او به ګورې که چېرته هغه ډېر محتاج و نو له هغه سره تسمو او سترګې پټونه پکار ده، څه بخشش ورته پکار دی. ځکه دا خبره ده د مسلمان خاصه ده چې کله سړی محتاج او که چېرته هغه نورې پیسې هم لري او هغه کوي نو بیا کولی شي چې ته ترېنه هغه پیسې واخلې او بیرته یې راکړې. مولوي صاحب محترم زما د ملګري کړی ده وایي که چېرته دونه پیسې مثلا اول طلب کېده درته راوړي دا پیسې بیا واپس زکات چې زما قرض خلاص شي او واپس زکات ورکړم دا چې دا صورت بالکل کېدلی شي چې پیسې تا ته درکړي او ته یې بېرته په زکات کې ورکړي. هم کېدلی شي چې سړی مستحق د زکات وي. دا کېدلی شي ګله دا کېدلی شي. مهرباني. السلام علیکم.